شروعات د کلام پاک د تلاوت نه کوم. د کلام پاک د تلاوت د پاره بخواس کوم نور الله قاری صاحب ته چې هغه د کلام پاک د تلاوت سعادت حاصل کی. نور الله قاری صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. د اقبال مومند راته د نعت یو شعر یادېږي چې سپوږمۍ که په څو چنده ښایسته شي محمده، سپوږمۍ که په څو چنده ښایسته شي محمده، خو ستا په اشاره نیمه شي دوه شي محمده. خواز به کومه احمد متنوال صاحب ته چې راشي او موږ سره د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. احمد متنوال. بسم الله الرحمن الرحیم. د غزل نه مخکې څو شعرونه دي چې دا مایوسی او استراب د کومې لورې راځي، دا مایوسی او استراب د کومې لورې راځي، دا په عذاب پسې عذاب د کومې لورې راځي. مننه چې پښتونخوا ورانوي پښتانه وړي ځان سره، چې پښتونخوا ورانوي پښتانه وړي ځان سره، نو دا د جنګونو لوی سیلاب د کومې لورې راځي. او تا ته زما په وینو ستوري لګوي په اوږو، تا ته زما په وینو ستوري لګوي په اوږو، تا ته زما په سر خطاب د کومې لورې راځي. مننه. تا ته زما په وینو ستوري لګوي په اوږو، تا ته زما په سر خطاب د کومې لورې راځي. او دا غزل دی چې د نړۍ ورته حیرانه کام په اوتو بوتو سر دی، د نړۍ ورته حیرانه کام په اوتو بوتو سر دی، الله راشه خوشحال خانه کام په اوتو بوتو سر دی. مننه. او په ډالر باندې خرڅیږي، په ډالر باندې قتلیږي، په ډالر باندې خرڅیږي، په ډالر باندې قتلیږي، واړه خلاص دی له ایمانه کام په اوتو بوتو سر دی. بالکل لاسونه ورته پکاره. مننه. په ډالر باندې خرڅیږي، په ډالر باندې قتلیږي، واړه خلاص دی له ایمانه کام په اوتو بوتو سر دی. او په مثال ګړي بزی دي په نارو پسې روان وي، په مثال ګړي بزی دي په نارو پسې روان وي، هیڅ خبر نه دی له ځانه کام په اوتو بوتو سر دی. مننه. او د مزار سر ته ولاړ یم ورته دا نارې وهمه، د مزار سر ته ولاړ یم ورته دا نارې وهمه، و بابا فخر افغانه کام په اوتو بوتو سر دی. او د بدبخته کام احمده بدبختۍ باندې خپیم، د بدبخته کام احمده بدبختۍ باندې خپیم، تقسیم شوی له هر خوانه کام په اوتو بوتو سر دی. د غزل څه شعرونه دي چې وای دروغ او بهانې هم کوي، دلته یو څوک لما ګیلې هم کوي، وای دروغ او بهانې هم کوي، دلته یو څوک لما ګیلې هم کوي،
هغه پتا مین او استاله ونه هغه د غره په سر ټپې هم کوي زبردست مننه په خپل قسمت باندې افسوس کوي اوس لسړه نتا پس خیره هم کوي ډیر ښکلی دی په خپل قسمت باندې افسوس کوي اوس لزړه نتا پس خیره هم کوي او استاله ونه لتا نزړه ران غاړي ځان له د صبر وظیفې هم کوي تا یو ځل بیا ووایه مننه ستا لیونی له تا نه زړه رانغاړي ځان له د صبر وظیفې هم کوي هغه چې ځان سینګاروي احمده په آینې پورې نخرې هم کوي